السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أم فضل رضي الله عنها داد عباس رضي الله عنه خزدا د نبی صلی الله علیه وسلم کانی ده. ام فضل په دې اسم کونی باندې مشهوره د فضل زوی دی. ام فضل بنت الحارث بن حزن بن بجير الهلالية الحرة الجليلة زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وأم أولاده. دا تقریبا د عباس دنه شپږ اولاد پیدا شوي دي. د نوم چې د لبابه ده او دا د نبی صلی الله علیه وسلم امې د تر ښځه ده، ام د نبی صلی الله علیه وسلم خینه کیږي، ځکه دا هغه چې ده د ام فضل دا د میمونې رضی الله عنها خور ده. میمونه د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي د ام المؤمنین د مؤمنانو مور ده. د عباس رضی الله عنه ښځه او د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبي میمونه او د خالد بن ولید مور دا درې واړه خویندې دي. ځکه دا د میمونه چې ده دا د خالد بن ولید خاله ده، د مور خور ده. دا درې واړه خویندې دي، د عباس ښځه او د خالد بن ولید مور او د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي درې واړه خویندې دي. دارنګه د ده باره کې دا خبره نقل ده وایي دا ډېره سابقه په اسلام کې داخله شوې ده ام فضل باره کې، خو د اسلام چې دا پټو اسلام یې نه دی ښکاره کړی. د دې خپل خاوند نه مخکې دا ام فضل په اسلام کې شامله شوې ده. حتی د ده باره کې یو قول دا دی چې د خدیجة الکبرا رضی الله عنها پسې په زنانو کې دا دویمه مسلمانه شوې ده. او د خدیجې باره کې خو ظاهر قول دا دی چې د هغې اسلام د ابوبکر صدیق نه هم مخکې دی. دا د زنانو دپاره یو امتیاز دی چې اول شهادت هم زنانو څکلی دی. مکه کې اوله شهیده وکړه سمیه د عمار مور وه رضی الله عنه، او اوله مؤمن هم چې ده خدیجة الکبرا رضی الله عنها ده. د دې وجې نه د ده زوی دی عبدالله هغه به دا خبره کوله چې د قرآن کریم کې راځي که نه بعضې خلک چې دي هغه مستضعفین دي نشي کولی چې هجرت وکړي. د هغې به ویل چې په دې کې مونږ داخل یو، زموږ کورنۍ په دې کې داخله ده، ځکه مونږ نه شو کولی چې مخکاره هجرت کړی وی. د ده نه بعضې روایتونه هم نقل دي او خپلو زامنو هم ترې نقل کړي. عبدالله او تمام هغوی مو نقل کړي، انس بن مالک، عبدالله بن حارث وغیره دوی مو نقل کړي دي. کتبو سته او د احادیثو کې هم د ده نه روایت دا شته دی. او امام ذهبي رحمه الله وایي چې دا په خلافت د عثمان رضی کې دا وفات شوی ده. مشهور مسند د امام بقیه بن مخلد رحمه الله چې دا د امام احمد بن حنبل شاګرد دی، په دنیا کې ټول 109 مسانید دي او په ټولو کې ستر مسند د امام بقیه دی. د ده د علم عجیبه قصې دي. د اندلس نه یو ځل سفر یې راوکړه، پیاده راغی عراق ته راغی چې هغه وخت کې امام احمد باندې بندیزونه لګېدلي د طلب د علم دپاره راووت. خو په ټولې دنیا کې ستر مسند د امام بقیه دی. د امام بقیه په مسند کې 13 روایتونه دا د چا نه نقل دی؟ د ام فضل نه نقل دی رضی الله عنها. او بخاری مسلم کې چې دواړو کې یو روایت راغلی دی، هغه متفق علیه روایت چې ورته وایي، او یو روایت امام مسلم هم نقل کړی دی. د ده په ژوند کې عجیبه خبره ده، هغه دا ده چې کله د بدر غزا وشوه د مکه کې و دې وخت کې د ده یو غلام دی په نوم د ابو رافع. د بدر جنگ ختم شو، په دې کې 40 د مکې ملکان او سرداران او غټ خلک د شملو والا خلک دا مړه شو. 80 نفر په مجموع کې 80 نفر او یو کې د 40 مشرانو دا مړه شو. د ابو جهل په شمول دا غټې
سټې پکې ټولې لاړل او یا بندیان شو. نو د مکې خلکو باندې بل لکم غم و او د مکې خلکو عمومي اعلان وکړو چې هېڅوک به ګوره د مړو پسې ګوره جاړي نه، غټ غم به نه کوئ. او چې کله انسان ته ژړا ورځي ورته ورته چې مه جاړه، هغه نور هم دوه غمه شو. ناشنا ناشنا حالت تیر شو مکه کې د بدر نه وروسته. نو په دې کې د ام فضل په خیمه کې ناسته ده. ابو رافع راغی. ابو رافع خیمه کې ناست دغه سره دی ام فضل سره. یو بل کس راغی، بل کس هغه نه چا پوښتنه وکړه چې حالات څنګه و. ابو لهب ونه پوښتنه وکړه وایي جنګ څنګه و، څه تیر شو؟ وایي پلانکې هم مړ شو، پلانکې هم مړ شو، پلانکې هم مړ شو. ټولو ملکانو نومونه وه، پلانکې هم مړ شو، پلانکې هم مړ شو. نو دا ابو رافع چې دی د بدن ناسې کمزوری وچ کلک و. د دې ام فضل د عباس غلام دی. دا په خیمه کې ناست و، خیمې نه سر راووسي. ویل ذلک من مدد السما، دا خو د اسمان نه مدد راغلی، تاسې ځکه ووژل شوئ. ابو لهب چې دی د بدر جنګ ته نه دی اتلی او د بدر په جنګ کې دا قانون و چې هر کس به د بدر جنګ ته ځي د مکې د مشرکانو له طرفه لایحه اعلان شوی و، هر څوک به دې جنګ ته وځي. که څوک نه ځي پیسو باندې به بل که څوک راږي. د دې وجې نه د ابو لهب چې و دا مریض و، دا مریض و، دې بل چا ته روپۍ ورکړی چې ورته زما بچا ته لاړ شي. د دې وجې نه د بدر د جنګ نه اووه ورځې بعد دا مړ شوی دی. عدسه په نوم یو مریضتیا په د بدن باندې داندې راختلی وي. کله چې دا خبره وکړه چې ذلک من مدد السما، دا خو د اسمان طرف یو مدد و چې الله بس تاسې مغلوب کړئ، مؤمنان یې غالب کړي در باندې. نو دا ابو لهب راپاڅېد او دا ابو رافع غلام د خوړو کې هلک و، دی جیګ په ځمکه راویشته، ویې وه پاسه پې کېناست. نو ام فضل دا صحنه ولیدله. ام فضل د خیمې یو لرګی راواغسته او دغه چې و دا تیر مریض و د ابو لهب او یو څو لرګي په دې سر باندې وو او ورته وایي چې د دې مالک نشته. نو ولې دا زه څه لپاره یم؟ مالک یې نشته، ډاډه کېږي نه. عباس نشته، عباس نشته چې ګزارونه پکې. او عباس چې و هغه هم چې و مخکې نه زړه کې ایمان و، خو تر دې د اسلام لاندې ښکاره کړی. د بدر جنګ له تلې ځکه دا خو د زور خبره و، هر سړی ایستل کېده او مؤمنانو نیولی و. ابواليسر په نوم یو صحابي وچ شلک د بدن نه و، هغې نیولی و. نبي علیه السلام ته یې وړاندې کړه عباس. نو عباس هلته مدینه کې پاتې شو او دلته پکې دا واقعه راغله. نو ام فضل دا د نبي علیه السلام د تره ښځه ده او عباس د نبي صلی الله علیه وسلم دا تره و. د لنډ او مختصر تاریخ.